symbology unique values صحیح unique value کې موږ خاصه shape area shape area add all values دا اول remove کړ بیا ورته add all values چې څومره وي ټول راځي په area باندې موږ سره درې څلور شي هغه ده څلور پارکونه دي د دې area یو د بل نه مختلف ده نو په دې خاطر څلور کټګوري جوړ کړه اوکې دا چې تاسو ته په دې area په اساس څلور وړه کټګورایز یا تقسیم کړه اوس دا ګوره شیپ ایریا ده او دغه هم اضافي راغلی که غواړئ چې دا نه وي دا به ډبل کلیک کې دلته به راشي دا به انچیک صحیح ده دا اوکې کړه اوس دلته شیپ ایریا لیکلی یعنی دا تقسیمات چې تا کړی دا د ایریا د دې شیپ د ایریا په اساس ته کړی که چیرې دا یوازې غواړې ته ایریا کې یا شیپ کې او که نه غواړې چې بیخي هېڅ شی هم نه ټولو ته معلوم ده چې دا په څه شي تقسیم شوی په هغه اساس دا بیخي ډیلیټ کړه اوکې که بس خلاص تا ته به پارک ښیي او دا به درته ایریا په اساس هغه ښیي چې دا ایریا ورسره ښیي نو ځکه را کلاسیفیکیشن ته اتومات پوهېږي چې د ایریا په اساس دی صحیح ده که راته جوړول غواړې راوډ کول غواړې هم کولی شي دي که نوم ورکړو چې نه کېږي که نوم ورکړي کېږي خو دلته چا تا چون کلاسیفیکیشن د ایریا په اساس کړی نو باید ایریا وي ورسره اوس راځو یونیک ویلیو مینیفیټس بعضې وخت داسې کېږي چې دلته بعضې شیان ته داسې غواړې فرض که دې پارک کې چې ده مختلف ورځو کې کار کوي دا پارک ده صحیح شو د پارک نوم ورسره هغه ورځې ورسره هغه کارونه یا پارک نومونه همغه ورځې چې دا خلاص وي نو په هغه صورت کې بیا ته ځې یونیک ویلیوز منیفیټس ده شیپ ایریا دلته مثال شیپ لینت که کوم بل فیلډ یې هغه دلته ورکوي نو کولی شي چې درې واړه تا ته وښیي کولی شي چې تا ته درې واړه وښیي اوس دلته موږ دوه فیلډه لرو د دوو فیلډو په اساس موږ ته هغه کړی ګوره شیپ ایریا او شیپ دواړه تا ته ښیي او که ته دا یوازې غواړې چې دا درته ایریا وښیي دا درته لینت وښیي نو یې داسې نه جوړ کړه دا یوازې ایریا که دا یوازې لینت که اوکې که دلته به درته یوازې ایریا دلته یوازې لینت ښیي دغه به مثال که ته یوازې ایریا کې دغه یوازې لینت اوکې کې دا تا ته ښیي دا ایریا تا ته ښیي مثال دا لینت ښیي دا ایریا شو دا ټول کولی شي بیا د خپل د ضرورت په اساس ته دا جوړ کړي او دا د میچ سمبلز ان سټایل که چیرته تا خپله کوم سټایل د جوړ کړی یي او ته غواړې چې دا نور دغه ما هلته خپل ځان ته یو جوړ کړ کار مې وکړ د هغه مشکل شی ده سټایل همغه راځي اما مشکل دا ده چې دغه پلس ماینس ساین چې داسې نه ته دا هغه کوې که نه دغه ساین د ده ورک کېږي په دغه دلیل باندې زه پوه نه شم چې ولې ورک کېږي خو راځي همغسې نو که چیرې تا خپله یو سټایل جوړ کړی یا د کوم بل ځای نه د امپورټ کړی وي ته هغه سټایل خپل دغه شی فایلونو ته ورکول غواړې نو بیا یې داسې نه دا انتخابوي همغه سټایل چې تا جوړ کړی اوکې که بس دغه اکثر باید موږ د پوینټ لپاره وکړو د ایریا لپاره هم کولی شو فرض که تا یو ټیبل جوړ کړی مثال د پارکونو دې ته د ورځې څومره خلک راځي یا تاسو سره یو نقشه ده د هغه چې دغه ولسوالیو کې زموږ دومره خلک اوسي اوس که ته غواړې چې هلته پاپولیشن ډنسټي معلوم کړې چې یعنې څومره نفوس په یو کیلومتر مربع کې اوسي که ته ورته بیل کالم جوړوې په د ده په اټریبیوټ ټیبل کې او هغه ایریا پیپل پاپولیشن اخلي په هغه باندې ایریا باندې تقسیموي هم کېږي او که چیرې تا ته هغه موقع نه وي یا ته هغه ته ضرورت نه لري خو د دې لپاره چې بعضې نقشې جوړ کړي خلکو ته وښیې نو د هغه لپاره ته دا نارملایزیشن استفاده کوي فرض که د ده چې دا کم ایریا ده دا لینت یې لږ زیات ښکاري لینت یې زیات دا فرض که نفوس ده دغه چې ده ستا ایریا ده صحیح ده نو ته دلته دا لینت واخله دلته د ایریا واخله صحیح ده دلته پاپولیشن واخله دلته ایریا سکویر کیلومتر یا میټر واخله صحیح ده دی څه شی کوي دی دا ویلیو په دې تقسیموي نارملایز مطلب دلته څه شی ده تقسیم دا هغه اخلي په دې درته تقسیموي د هغه نه درته یو نقشه جوړوي اوس ګوره په ټولو کې زیات چې ده دا ده دا درته
ورپسې همداسې تر ټولو په کرنګ چې ده دا ده په دې معنا چې دا ټول نه عدد د ده کم دی یعنی پاپولیشن ډنسټي مثال که ته دا پاپولیشن ډنسټي فرض کړې دلته پاپولیشن ډنسټي زیات کم دلته نسبتا زیات دلته لږ زیات او دلته بیخي دا آخري حد دا تر ټولو کم داسې نارمالایزیشن همداسې ته کولی شې نور شیان وکړې مثال مختلف ولسوالیو کې یو مرض راغلی ته ګورې چې دا مرض په کوم ولسوالیو کې زیات ده هغه نمبر اف کیسز ریپورټډ چې ده په پاپولیشن باندې تقسیموي نو ته کولی شې د هغه نه هم دا تیمټک دا ډېر هغه په درد دی خوري دا شی دلته دې ده ورکړی ده کلاسز په دې معنا ده چې دا څلور کلاس یا څلور ګروپ یې تاته جوړ کړی که ته دا زیاتول یا کمول غواړې که غواړې چې دا ډفرنس فرض کړه د ده تفاوت ډېر کم ده نو ته مجبور کلاسونه زیات کړې او که چېرې تفاوت اوچته ښکاري ډېر زیات ده نو بیا کلاسونه کم کړه بیا هم تفاوت ښکاري اته کلاسه یې کړه اوکې کړه دا اوس اته کلاسه کې راځي نو چېرته هماغه څلورو ته راغی د هغه زمونږ کم ده پارکونه دا څلور دي که نه که چېرې زیات وایې بیا زیات هغه کېده نو دا باید ډیفالټ هم هغه څلور راغلي graduated symbols داسې ده دا ویلیو اخلي ته په دې باندې نارمالایز کړي مثال خو دی درته په څه شي ښیي دی ته د سمبول په شکل کې ښیي د سمبول په شکل کې ښیي دا سمبول سایز چې ده د څلور نه نیولی تر 18 پورې کمولی زیاتولی شي او دا څلور ته مثال انچ وایي انچ ده که دا نقشه د پوینټ غواړي پوینټ ده مهرباني چې هر شی وایي همدغه ده که ته دا وړوکی کول غواړې هم کولی شي 18 دغه ده څلور دغه ده اوس که ته دغه غواړې چې دا ډېر وړوکی د غټ شي د اتو نه تر 18 شي نو داسې یې واخله صحیح ده ټمپلیټ ده چې ده دغه ده بای ډیفالټ که ته غواړې د هغه سمبل بدل کړې هم کولی شي دا اخلې دا واخله صحیح ده اوس یې اوکې کړه اوس وګوره چې ده دا کوم شی چې تا ته درکړی یا پاپولیشن ډنسټي یا هر شی چې ده هغه ته وګوره چې ټول کمه ده دلته ښیي دا دلته ښیي دا دلته ښیي او دا یې ټول نه زیات دلته ښیي د سایز په اساس او هغه بیکګراؤنډ کلر چې و دلته دغه بیکګراؤنډ کلر چې ده دا دی دغې ته که دا ته بدلول غواړې ګورې چې دا څه اټرکټیو کمپونټ ده دا اخلي حلول کې ریفلیکشن چې یې سمونه لري هم کولی ځکه پالیګان graduated color زموږ ده سمبل زموږ ده دا مو وایي proportional چې ده دی درته پروپورشن ښیي چې د یو د دغې عدد په دې باندې پروپورشن مثال څومره ده صحیح ده دلته مې شیپ ایریا واخیست دلته مې لینت واخیست صحیح شو دا بیکګراؤنډ دا ډاټ ویلیو شو یونټ دلته څه کار کوي یونټ انون یونټس په دې معنا ده چې دغه سایز تا ته دلته ښیي دی به دلته اخلي که دلته د یونټ ورته ورکړه مثال متر فوټ هر شی چې ډیسیمل ډیګریز هر شی دلته ورکړه دی دغه سایز د دې یونټ سره ملټیپلای کوي دلته ښیي خو هغه وخت کله داسې یو ځل نورمال وي داسې اوس که ته چېرې دلته ورته یونټ ورکړې مثال انچز صحیح ده اوس د که فیټ ورکړه اپلای اوکې ګورې دا شو ځکه چې دی هماغه دلته چې کوم څه ښوده تا ته هغه یې د فیټ سره ملټیپلای کړي موږ ته په دې هغه کې چې د ضرورت نشته موږ نورمال هماغه خپل هغه انون یونټ دا واخله چې کوم سایز کې ده هماغه شی د ځینې سایز غټی هم کولی شي روټیشن که چې ورته ورکوي هغسې کولی شي ایکسکلوډ دلته یو ډېر ښه آپشن ده ایکسکلوډ چې ده دا ریسرچ کې مثال داسې استعمالېږي تا یو 200 مریضان دې وکتل صحیح ده د 200 مریضانو کې 15 مریضان داسې دي چې د هغوی دا نتیجه چې تا د هغوی نه اخیستی انټرویو کړی دی د یا بل څه د هغوی رزلټ ته چې کتلی هغه داسې ده چې ستا په دې ریسرچ کې بیخي برابر نه راځي لکه دا ټرینډ داسې ښیي خو هغه دوه ویلیو داسې تللی نو
نو که هغوی خپل د دغه انالیسس نه ایکسکلود کول غواړي هغه کولی شي. مثلا زه هغه ایکسکلود کوم چې د هغې ایریا مساوي ده د دغه عمره سره. فرض کړئ بعضو ایریا راغلی 2 نو که چېرې ته هغه ایکسکلود کول غواړې یا زه بیخي دغه ایکسکلود کول غواړم نو دا ورته ډبل کلیک کړه دلته یې راوړه دا اوکې کړه او ایکسکلود یې هماغه کوم چې تا نه ده په کار هغه به درته په انالیسس کې نه راوړي نو دا د هغه لپاره آوټلایر ویلیو ورته موږ وایو چې موږ دغه رینج نه دی بهر وځي. او یو شی چې دا ډاټ ډینسټي ده دا ډېر ښه ده. دا ډېر ښه په دې ده فرض که همدغه مرضونه چې ده یا مریضان چې دي برډ فلو ده په یو ولسوالۍ کې زیات ده یو کم دا درته په ډاټ ښیي خو هغه ډاټ ډینسټي چې کوم ځای کې هغه ارتکاز یا تعداد زیات وي په دې معنی چې هلته مرض زیات ده چې کوم ځای کې کم وي هلته مرض کم وي. صحیح ده. اوس که ته دا ډاټ خټول غواړې کمول غواړې 1 ډاټ مثال انډیکیټ 100 دلته میټرز که کیسز وي 100 کیسز چار څومره وي ډاټ سایز د دومره. اوس ډاټ ویلیو څومره ده 100 که دا ته 1000 کې اتومات ډاټونه دې کمېږي اوس ځکه چې یو ډاټ اوس تا ته 1000 ویلیو نو دغه شی دا یې سایز او دا یې ویلیو ده چې څومره وښیي دا مینیمم مین او ماکسیمم.